جی زمونږه د انګلیش ټو پښتو لرنینګ زده کوونکو راځئ چې نن در باندې د اسلام آباد د فیصل مسجد سیر وکړم ځکه چې نن به لږ انجایمنټ وکړو. هره ورځ کلاسونه هم ډیره مزه نه کوي او نن ما سره په څنګ کې ناست جمال خان هم دی. ما او جمالي دواړه راغلي د فیصل مسجد د سیر لپاره. نو زه غواړم چې تاسو هم نن انجایمنټ وکړئ. نن به زده کړه نه کوو، نن به تاسو صرف ګورئ فیصل مسجد. مونږ روان یو، اوس په لاره یو او مونږ سره په چند منټونو کې دی، په 100 منټو کې مونږ رسو فیصل مسجد ته. نن د جمعې ورځ د ډیره غټه جمع کیږي، خو د بدقسمتۍ نه په مونږ باندې په لاره کې ناوخته شو او دغه جمع مونږ ونه نیوله. دغه جمع زمونږ نه لاړه ځکه چې اوس وخت وشو 2 بجې او دلته تقریبا چې جمع کیږي په 1 بجه باندې، په 1:30 بجه باندې. نو زی ګورئ، تاسو مخکې ګورئ فیصل مسجد دا دی راورسېدو. وخت په وخت تاسو سیل هم کوئ او چې کوم ځای پکې راځي نو تاسو ته به مونږ هغه هم وایو. جمال خان ته چېرته دلته مخکې راغلی یې؟ او چې ډېر مخکې راغلی وو، خو اوس دې ورځو کې دې حالاتو کې نه راغلی، کرونا نه پس که نه. مخکې کرونا په وجه باندې بند و دا مسجد ورشه. لکه تا خو لیدلی یو ځل خو دې کتلی دی فیصل مسجد خو دې کتلی که نه؟ او جي یو ځل مې کتلی. زه خو دلته ډېر ځلې راغلی یم، خو ما چې نن دې خپلو کتونکو ته وښیم چې دوی هم دا فیصل مسجد وګوري، ځکه چې په پاکستان کې او بیا په اسلام آباد کې دا ډېر مشهور ځای دی او دلته خلک ډېر د لرې لرې ځایونو نه راځي، دلته د سیل دپاره راځي. نو نن غواړم چې دغه خپلو کتونکو ته، دغه خپلو زده کوونکو ته دا لږ شان انجایمنټ، دا لږ شان مزه هم د دې 18 منټو ویډیو کې به دغه موږ دوی ته ښایو چې دغه هم دوی واخلي. د دغه فیصل مسجد چې تاسو ته کوم ښکاري دا فیصل مسجد دی. زه پکې ګرځو، مخکې موږ مونځ هم نه دی کړی، مونځ به هم کوو. دا ویډیو به زه لږه لږه سټاپ کوم هم ځکه چې په دې کې به د مانځه وخت به راځي یا نور داسې څه راځي، نو په هغه ځای کې به زه ویډیو سټاپ کوم. دا اوس مونږ راورسېدلو، بس د ګاډي نه کوشلو او پاس خیجو فیصل مسجد ته. جمال خان څه وایه کنه؟ بس څه به پکې ووایې، دې کې د ویلو څه نشته دی. نه نو بس ته بس ووایه، تا خو فیصل مسجد لیدلی دی. دا اوس مونږ لاندې ولاړ یو، لاره ګورو پاس فیصل مسجد ته ورخیږو. تاسو هم را سره دغه سیر کوئ، دغه ځای دغه مقام به ګورئ. په لږو منټونو کې مونږ روان یو، پاس خیجو دغه جومات ته ورځو. په دغه کې به مونځ هم کوو او تاسو به هم وینئ چې دغلته کې خلک مونځ څنګه کوي. مونځ خو چونکې شوی دی، خو دلته کې به نن ډېر خلق راغلي وي ځکه چې د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ باندې دلته ډېر زیات خلق راځي. نو زه روانې ګورو، دغه مقام ګورو، تاسو را سره هم دغه ګورئ. دا د فیصل مسجد خلق دی او راغلی دي سیل له راغلی دي خلق پاس ناست دی. دا په لارو کې هم خلق ناست دي، دوی هم سیل د پاره راغلی دي او دلته سیل کوي. دوی منځونه کړي دي او سیل ته ښه روغ جوړ دي، خو مونږ مونځ نه دی کړی. مونږ د جومات په تکل کې چې پاس لاړ شو، اول مونځ وکړو بیا د جومات سیل وکړو.
دا تاسو وینئ فیصل مسجد ته بس تقریبا چې د رسیدو والی په دې ویډیو کې دا فیصل مسجد ډیر نږدې ښکاري خو چې پیدل ورته ځې نو ډیر وخت لګي. مونږ د هغه ځایه را روان شوي یو، پیدل راځو او پاس به خیجو، دغه جومات ته به خیجو. دا را ورسېدله د جومات ایریا او په دې ځای کې خلک وباسي، سپلی، بوټان، چپړې، پیزار خپل وباسي او دلته یږدي داتې 10 روپۍ اخلي. نو دلته مونږ هم خپل پیزار وباسو، دلته یږدو او پاس خیجو جومات ته. د جومات ایریا شروع شوه، د جومات چې کوم ځای دی هغه شروع شو. دا اوس فیصل مسجد دی. دا په دې پوړو کې به پاس خیجم او پاس به تاسو وینئ، جومات به وینئ او د پاس نه به ویډیو هم کوم او پاس پکې خلق ناست دی هغه به هم وینئ. دا را وختلو، پاس په پوړو باندې را وختلو او د جومات مخې ته رالو. خو داسې ده چې د جمعې ورځ ده او دلته چې د جمعې مونځ وشي نو دننه جومات ته تاله ولګئ. دننه جومات ته څوک تللی نه شي، بار پکې د مونځ ځای هم شته، دا ټوله ایریا د مانځه ده، دا پاک ځای دی. دلته ټول خلک مونځ کوي، دا خلک چې پکې ګرځي دا د مونځ ځای هم دی او مخکې پکې هم ځای شته دی. تاسو دا خلق وینئ، دا د جومات میدان دی او د بدقسمتۍ نه د جمعې په ورځ زمونږ نه مونځ شوی دی او چې مونځ وشي نو دې ته تاله ولګئ، دا جرنده کي، دې ته موږ د جومات ته دننه کېدلی نه شو. نو خیر دا بار ځای نه به وګورو، ګیر چاپیره دا سیل به کوئ. زه به د جومات هغه سایډ ته هم ځمه انشاءالله، تاسو ته به هغه طرف هم ښایمه او دا د جومات منارې تاسو ته ښکاري. دا زمونږ د ملک ډیر مشهور جومات دی او زما په خیال چې د دې نه بل مشهور جومات شته هم نه دی. دا خلک دی راغلی دي او دلته مونځ له راغلي، څوک تصویران وباسي، څوک خنداګانې کوي. جومات نه ښکاري چې دا جومات دی، څوک پکې سندرې هم اوري او ټول یو پړق پړق دی تصویران دی او خلک یې وباسي. موږ پکې هم کیمره نیولې ده او ویډیو کوو، داسې ټول خلک راغلي دي، هر څوک ویډیوګانې کوي. هغه د جومات احترام نشته دی او موږ خپله ویډیو ډیره په خاموشۍ او ډیر په احتیاط سره کوو او دا ستاسو دپاره کوو. دا ستاسو دا کوم چې زما زده کوونکي دي او زما مینوال دي زموږ چینل ګوري، دا نن ویډیو سپیشل د هغې دپاره ده. دا د زه د جومات مخې ته راورسېدمه، تاسو وینئ چې دغه ور ته ډېر خلق ولاړ دی خو دا ور تاله دی، دننه څوک د جومات ته ورتللی نه شي او دا بار خلق ولاړ دي دلته مونځ کوي. زه به هم دلته مونځ وکمه او مخکې ځمه، مخکې به لاړ شو، دا ځای ګورو راتاویږم مونځ لا وختي داسې هم زمونږ جمع شوې ده او بیا به راتاو شمه دلته به مونځ وکمه. جمال خان راسه خاموشه خاموشه روان دی او بسیز څه د خولې نه یواز نه راخیږي، پته نه لګي، ډېر خاموشه دی، دا ډېر مست دی، ډېرې چغې وخي او سندرې اوري. خو نن چې ما ویډیو شروع کړې ده نو بس په خاموشۍ مې خوا ته روان دی او خبرې نه کوي، بل شور هم راځي، د خلکو ډېر شور هم راځي، خو موږ کوشش کړی دی او خپل مایک هم ځان سره محفوظ کړی دی چې نور شور پکې را نه شي.
دا د جومات دا ګز سایډ دی پاس دا غر ښکاري دا د جومات اخیرنی د غر طرف دی او د دې ځای نه به تاسو ته زه دا لاندې منظر خو هم ښایمه دا تاسو وینئ تالاب دی او ماشومان پکې ګرځي په دې کې څه اوبه دي په هغې کې ګرځي دا منظر وینئ خو داسې به وکړو چې د دې سیر خو هم وکړئ یو زه به په مزه تاو شم ځکه چې مونږ مونځ نه دی کړی او د مانځه به ناوخته شي مونږ به مونځ وکړو تاسو هم دا اخیرنی سیر وکئ او دا مې په دې مقصد وکړو مالې چې مونږ مانځه له ځو راشه نن دې کتونکو ته د انګلیس زده کولو په ځای باندې دا انټرټینمنټ دا انجوایمنټ هم وښایه چې هغوی هم د دې نه خوند واخلي او دا وګوري زه تاویږم د مانځه طرف ته ورځمه که ژوند وي بیا به راځمه د یو بلې نوي ویډیو سره ستاسو دپاره خو زه کلاسونه راوړم خو کله کله به در سره داسې ویډیوز هم شریکوم ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او زما به هم دغه دعا وي چې تاسو هم چرته یی الله مو ښاد ساته آباد ساته او بریالي ساته د لوی الله په امان